دا مخکې چې فضیلت د بانی کعبه چې د کعبې شریفې بنا یې کړې وه چې ابراهیم علیه السلام د هغه فضیلت الله تعالی بیان کړي. دا د دې دپاره چې موږ دغه د هغه شبهې وسي چې دغه یهودو و نصاراو کوله چې دا قبله یې ولې د بیت المقدس راواړوله، ولې دوی د کعبې و خوا تر منځ کې د نبي علیه السلام. نو معلومه شوله چې دا دین یې دغسې د اساسه دین دی چې د ټولو انبیاو قبله یې پرېښول او کعبې ته یې مخ وګرځاوه. د دې دفعه خو مخکې سوې وه. موږ د الله پاک دا خبره نوره ښه واضح کوي، ولې دا داسې یو ورسته خبره دوی راپورته کړې وه چې مؤمنان یې په شک کې اچوله، هغه سمه دمه عقیده چې وه هغه یې اعلانوله. نو الله پاک دا خبره ښه روښانه کوي. روښانتیا د کومه ځایه را شروع سوه چې ما پرون اول هغه څوک چې کعبه یې جوړه کړې ده چې ابراهیم علیه السلام یې د هغه فضیلت الله پاک بیان کړي، بیا به د کعبې فضیلت الله پاک بیان کړي، بیا به وروسته تر هغه د نبي علیه السلام او د ده د امت هغه رشته، هغه قرابت، هغه زیات قرب د ابراهیم علیه السلام سره هغه به بیان کړي. نو چې دا ګرد یې سره وتړل دا افضل سو، بنا افضله سول او د ده تعلق ورسره ډېر سو، نو خود باید مخ هغې خوا ته وګرځي، هغې خوا ته سجده وکړي. نو اول د واره پرون د ابراهیم علیه السلام فضیلت الله پاک چې هغه یې بیان کړي چې د ابراهیم علیه السلام څخه الله امتحان واخیستي د دې دپاره چې خلکو کې وښکاره کړي څو کلمات معنا هغه اوامر و نواهي، یا د کلماتو څخه مراد هغه مناسک د حج مراد وه، یا د کلماتو څخه هغه لس احکام چې ما پرون ورته بیان کړه چې هغه د پرېوتو و، د ږیرې سمېدل و، سنتېدل و، دغه څه شیان وه. دغه احکام الله پاک ده ته ورکړي، امتحان یې کړي، د اتمه هونه الله پاک ول هغه یې پوره کړل. او بیا الله پاک ته وویل زه تا د ټولو خلکو دپاره امام ګرځوم، او ده دعا وکړه یا الله زما په اولاده کې هم امامان راوله، معنا انبیا په کښې کې راوله. الله ویل چې هغه ظالمان یې هغو ته دغه ستا دعا چې ته د هغو په باره کې نه قبلومه، او چې ظالمان نه یې هغو ته بیا ورکړه، معنا د ده په اولاده کې به هم انبیا راسي. دا خو د ده فضیلت و. اوس د کعبې فضیلت بیانې چې ده جوړه کړې. نو الله وایي وإذ در په یاد کړه ای رسول علیه السلام محمد علیه السلام ته څه وخت در په یاد کړه؟ هغه وخت جعلنا چې موږ وګرځوله البیت بیت الله شریفه. دغه البیت دلته معرفه دی، مراد نه بیت الله ده چې دا کعبه ده، دا مو وګرځول مثابة ځای د رجوع للناس دپاره د خلکو. مثابت د ثوب څخه دی، ثوب و دا رجوع ته ویل کېږي. ثواب ته هم په دغه سبب ویل کېږي چې سړی دلته عمل وکړي هغه فایده یې بېرته و د هغه سړي ته راجع کېږي. نو هغه چې ورته راجع کېږي هغه ته یې موږ ثواب وایو، معنا هغه عاید خلک عاید هم بولي. د مثال په توګه مې وایي د چې ستا د دغه باغ عاید څو سوله، معنا چې هغه تا ته یې ګټه راجع کېږي. نو ثواب زموږ د عمل عاید دی، موږ ته راګرځي. نو کعبه چې ده دا هم هغه ده چې وجې ته عود کول کېږي، یوه ډله سږ کال ورځي، په کال بله ډله ورځي، په کال بل کال بله ډله ورځي. حاجان هم روان دي، معتمرین هم روان دي، طایفین هم روان دي. داسې نه دي چې یوازې یو څوک دې ځای د حج ولاړ شي نو دورې طواف کړي یا په عمرې ته ورغلی طواف کړي. د کعبې خپل د حرم خلک هم چې لکه موږ چې دلته نفل کوو چې هوا یې اوس راسي مختصي په داسې اووه واره طواف وکړي، وروسته دوه رکعته کوي، بس دغه نفلي طوافونه دي. نو دا کعبه مرجع د خلکو ده، مال د حاجانو، د معتمرینو، د طائفینو ګرده چې ورسې داسې وخت به ته نه کې پیدا چې پرګي دي خلک نه پرله راګرځي، لکه په تړه بس خپل طواف یې پرکې ثوابونه دې ګټي. نو الله وایي ما کعبه مثابه وګرځول، څونه افضله خونه ده. په بیت المقدس طوافونه نه کول کېږي، دا فضیلت چې الله راپورته کړي. نو خود د سجدې وخت وګورئ، کېدای شي متوجه شي معلومه هغه دفع اصلي پکې یوه شبهه چې ولې دې خوا ته لمونځ کول کېږي، یهودو نصاراو باندې بدله کېږي. الله وایي ته در په یاد کړه پیغمبر ایمان دي ته هم پسې ووایه چې ما ګرځولې ده بیته مثابة ځای د رجوع للناس دپاره د خلکو. دا یو فضیلت شو. و امنا او دا مې امن ګرځولې ده، ځای د امن. و امنا معنا ځای د امن. ځای د امن څه معنا سوه؟ دوې ترجمې د دې امنن کېږي. یو دا دی چې هر څوک چې ورسي هلته حج په خاطر طواف وکړي، یا د عمرې په خاطر وکړي، یا د هغسې طواف وکړي، الله د ده ګناهونه رژوي. حج مبرور ته یو حدیث شریف کې راځي وایي مبرور حج هغه ته ویل کېږي چې په هغه کې انسان رفث و جدال و فسوق نه یې کړي، د ګناهونو څخه پاک حج وکړي. د رسول علیه السلام صحیح حدیث دی چې الله بیا د ګناه څخه دغسې پاک کړي لکه په هغه اوله ورځ چې انسان د موره زېږېدلی څه ګناه په ده باندې شته، په ده کې څه نه وي شته سته. حج مبرور چې الله پاکي چاته نصیب کړي د عرقه مې عرقه د ګناه څخه پاک کړي. نو دا د امن ځای شو. د چا څه په امن کې کېږي چې دا کعبې ته ورسي طوافونه وکړي، د ګناه څه په امن کې کېږي، دغه او د عذاب څخه د اور په امن کې کېږي. یا دا مطلب یا امنا دا ترجمه شو چې هر څوک ومن دخله کان امنا. بل ځای په قرآن کریم کې راځي چې څوک ور داخل سو حرم ته هغه په امن کې سو، چې
چې دلته سړي مړی کړي وتښتېدي ولاړې په حرم ننوتې د امام ابو حنیفه رحمه الله د مذهب مطابق هلته څوک حق نه لري چې دی ګرفتاره کړي. وایي ګرفتاره کېږي نه د وریجې ټینګوي نه په حرم کې داسې دي وکړي شی دې نه په خرڅوي خلک دې ورته خبر کړي چې ده ته مه اوبه وروړي او ده ته د ډوډۍ مه پر خرڅوي چې دی خپله د لوږې څخه باره مجبوره سي باره راووځي ولې خو د بل سړي حق پر باندې قتل یې کړی دی باره مچ راووتې د باندې به ګرفتاره کړي باره به ده ته سزا ورکړي. ګوره قاتل هغه دی چې وتښتېدي فرار یې وکړي هلته چې په امن کې دې څوک تعرض نشي ورته کولی. د حرم شریف چې هلته کوم واښه شنې دي درختې شنې دي هغه شنه بټ یې نشي کاټولی دغسې د امن ځای په واښه کار نه شي لکه دا کار کړي جزا در باندې لازم ده صدقه به کوي خیرات به کوي. د حرم شریف چې هلته کوم حیوانان دي په هغو ښکار نه شي کولی چپ لا یو څه پنځه لکه لړم مثلا غونډکو دا مارو دا شیان وژلی شي خو موزیات دي موزیر دي حمله در باندې کېدلې څه ما شي واجبي نور د حرم شریف و حیوان ته تعرض نه شي کولی که دې ښکار مه کړي او د جزا در باندې لازمېږي. هلته دغه مرغان دغه رقم انس الفت انسانانو سره لري که ته وغواړې چې په شا لاس ورتېر کړې دی به نه وای تللی په دا اوس کې دا چې دغه څه د هندوستان و د زموږ د دغو علاقو خلک ورغلي دي خو دوی ته د حرم احکام نه وي معلوم دا کوترې اوس زه په پیدم دلته کې په نفرت کې وی چړی ورنږدې سو که راغی غله ځان مې داسې پښې که نه داسې کوښښ دې نه کوه چې داسې الوتې وای خو لاس ته ځان نه در کوه او چې یو دېرش څلوېښت کاله مخکې اخوا ته چې د خلکو هجوم هلته نه و زما پلار ما ته واقعه بیانوي چې پښه به موږ خپلوله په هغه وختو کې اوبه هم هلته دونه ډېرې نه وې چې د هغه چغوکو مرغانو به کوښښ کوه چې د پښې څاڅکي وڅښي دغسې کوښښ به یې کوه نو دغسې د امن ښار دی چې هلته مرغه د انسان څخه نه اړه شي. نو الله وایي دا یې بل فضیلت دی چې دا کعبه مثوبت دی ځای د ثوب د رجوع دی د خلکو راځي و امنا او ځای د امن دی د رخص څخه هم دلته خلک په امن کېږي چې طوافونه وکړي الله یې ګناهونه رځي و امنا او ځای د امن دی د خلکو د تعرض څخه هم په امن کېږي چې قاتل دلته راسي پناه واخلي څوک یې نشي ټینګولی ما ها شریعت دغه لارو ته غوره کړې ده باره وایي نو دلته د شیان دي نه پر خرڅوي ډوډۍ دي نه ورلر ورکوي اوبه دي نه ورخرڅوي چې به دلته یې ورکړي چې مانه دې د دې ډېر بودوباش وکړي چې مجبور شي چې خپله ووځي چې هغه جزا شریعت ته ټاکلې ده چې هغه پر جاري شي. نو الله وایي دا یې بل فضیلت دی. او دلته نو واتخذو الله وایي موږ دا هم څه ویلي وو قلنا او موږ ویلي وو چې واتخذو تاسې ونیسئ ټولو خلکو ته خطاب و من مقام ابراهیم د مقام ابراهیم څخه مصله دلته ځای د لمانځه ورسي دلته چې شي مصله وکړي معنی مصله ځای کې د لمانځه وکړي لکه دغه اوس موږ خلک په پښتو اوس مسله بوله اصلي د دې نوم مصله مصله معنی چې هغه لمونځ پر کول کېږي د لمانځه ځای د لمانځه شی نو تاسې د مقام ابراهیم څخه مصله جوړه کړي معنی لمونځ پر وکړي په هغه ځای. مقام ابراهیم واقع اصلي دا رقم ده اوس خو دلته مقام ابراهیم ذکر شوی دی. مقام ابراهیم هلته یو ډبره ده تقریبا لکه د دغه میز په اندازه ده غونه قدر نو پاته ده واره واره د دې غټه شوې ده په تاریخ په مرور د زمان دا نو څو زره کاله کې ابراهیم علیه السلام د وختو دا ماته شوې ده ټوکرې ټوکرې شوې ده په قطع د قدمو ځایونه یې اوس پاته دي دغونه قدر ده هلته دوی په یو قبه کې نیولې ده چې د سرو زرو لکه د ژړو قبه ده غالبا به د سرو زرو هنداره هم داسې شاوخوا لري په هغه ځای کې ایښه ده هلته اوس مازې هغه اثار د قدمو پکښې معلوم پخوا خو نو سم دم پلونه چې واره واره ابراهیم علیه السلام پکښې درېدلي وو بیا خو نو پخوا داسې پوښلې نه وه دا هلته ښکاره پرته وه نو هر څوک چې به ورغلي باندې بیا هغه د قدمونو په خاطر هغه ځای مسه کولی شي پکښې دور ویسته کولی شي د ګوتو ځایونه چې شي خراب شوي دي لکه سړی چې د مثال په طور په خټو کې وخېږي په ګر کې باران هغه کډه یې معلوم وي مګر هغه د ګوتو ځایونه شیان یې نو نشي پکښې کې معلوم چې خټې داسې ډېره پښه په ننوځي غارونه یې دا هم دغسې غارونه دغه د دوو قدمو ځای دغه ته مقام ابراهیم ویل کېږي. تاریخ یې دا رقم د تفاسیر د دې واقعه راوړي چې ابراهیم علیه السلام چې پر دغه ځای د مختصره خبره مفصله زه نه کوم د ده په نکاح کې خو حضرت ساره رضی الله تعالی عنها د هغې څه ابراهیم علیه السلام اولاد نه درلود بیا هغه واقعه یې وده د یو بادشاه و هغې ته یو مینځ وروبخښه د حضرت حجره نو دا سارې رضی الله عنها و حضرت ابراهیم علیه السلام ته باره وبخښله دا مینځ ده ته ورکړه چې په ملک یمین د باره کې چې کولې وچې ورسره کولې د هغې څه الله پاک و ابراهیم علیه السلام ته اسماعیل علیه السلام ورکړه چې اولاد یې ځینې پیدا سو نو طبعا دا رقم ده چې د سړي چې د کومې ښځې څه اولاد یې هغې خواته میلان ډېر پر دې دا خبره باره نه لګېده پر حضرت سارې رضی الله تعالی عنها د هغه حجرې رضی الله تعالی عنها سره د دې یو نوع عقده پیدا سوله بس زه دې ورسره واخلم چې زه دې ورسره واخلې باره پر دا خبره ورته ټینګه سوه ول دغه ښځه او دغه زوی دا به وړې لرې په یو ځای په یو دښت کې غورځوې بلا بیا څخه پر بیا نه راوړي او د الله پاک هم ورته ویله چې دا څه وایي هغه رقم وکړه مأمور سو
نو هغه اوس په وښه باندې به د خپله ښځه او دغه خپل کوچنی زوی دا یې راواخیسته. ډېر ډېرې علاقو کې پراته وه بهرله دغه نو د چولو مابین چې دغه کعبه چې وس ودانه ده پر دغه علاقه باندې داسې باره کښېښول، وښه یې چوکه کړه، دې ځینې تاکړه کښېښوله، د باره وښه بېرته وروسته سپور سو ولاړ سو. چې ولاړ سو ځینې روان سو، ښځې وار د واره پام نه و چې دا څه چل کوي د حضرت حاجرې رضیالله تعالی دی چې روان سو، ښځې ورته ویل ای سړی ای سړی نارې سوه، سړی نه درېږي، سړی دا روان سو، وښه یې وځغله. دا پوه سو خو د نبي معاینه وه دغسې ښه نه وه لکه چې په هېڅ نه پوهېدله، چې خبره خو د حکمته ډکه د ناکي خو نه ده، خو د الله نبي دی، باره د خدای امر دی که ته دا رقم کوې ده مخ نه راواړولي، خو د ده الفته د خپل اولاد سره د خپل باره سر ورته وشوراوه، هغه وشوره دغه ولاړ نو دوی یې د دې پرېښود. هغوی ولاړې چې د سترګو نیام سو وچې چولې دښتې پخوا هېڅ شی دلته نه و، دغه چې اوس صفا او مروه ورته وایي تاریخ یې د هغه وخته څخه دی. دا یې ګورې دا لکه خپل اولاد ته ناست و، نو کوچنی زوی دی، نو برخې فکر وکړي چې دلته به تخورې چشي، دلته به چشې چشي، دا وچ چول دا دشت، نو د اوبه په تلاش باندې چې یا به کېدای شي په دې علاقو کې به یو ساروان معنا وشان چې پیایي، یا به یو چوپان، یا به یو قافله تېرېږي، دغه د صفا او د مروه غټې غونډۍ وې و دغه ځای ته به دا وختل، هلته بیا پلار کتل دې خواته هخواته د دې لپاره چې د هلک یعنې ام نه شي، بیا چې به راتله هغه بلې غونډۍ ته به تله چې دلته دا ځای شوه و شله وه، هغه هلک به امېدی، نو بیا بر هلته وځغستله، چې وبې ځغستله تر هغه ځای پورې بې ځغستله چې د هلک به بېرته معلوم سو، بر بیا قراره کړه هغه بلې غونډۍ ته کتله، شاوخوا بې وکتل چې انسان په سترګو باسي وګوري چې د اوبو تلاش ځینې وکړي، دا کوچنی دلته پروت دی پر دې ځای باندې، نو دا مور سره ښه ده، خو نو پر دې غونډۍ شی نه ولید، بیا هغه وخت نو بیا څه کوې، بیا بیا زر طاقت نه وکړي، بیا به راله چې عزیز بن عمري بیا به وځغستل، بیا به هغه غونډۍ ته وختل، بیا به شاوخوا وکتل چې اووه واره دا کار تکرار شو، چې تر ننه پورې هغه عمل حجاج کرام هلته چې ورسي تکراروي چې هغه ځای راسي، هلته نو اوس هغه نقشه ورکړې ده زرغونه چې د دغه ځای څه بجې تر هغه ځایه ځغستله، اوس خو نو هغسې غونډۍ نه دي، اوس اواره کړې ده په خده سپینه ډبره ده، اوس دا ډېرې فرش کړي مګر خو علامې ورکړي چې د دغه ځای تر هغه ځایه دې ځغستله. نو هلته چې د اخر ودرېدله باره چې دې خواته یو اواز یې در غوږ شو چې ویې کتله چې هلته اوبه راخوټ کېدلې دي، اوبه دغه کېږي بهېږي، اجره میدان ته چې راله خاده د پښو ځای چې پښې د دا رقم کولې، دغه زمزم چې وایي معنا چې دې دلته وره خاورې پر راګرځولې چې زمزم معنا چې سره جمع شي چې د یو څو عمر کار وکړي، کتابونه وایي که دې دغه نه یې پرڅه کولې ته نه پر خپله جاري وایي، هغه و چې دغه ځای باره چې ساکې دا چې نه راوښتې نو باره تبعا ګرد عمر چې اوبه یو ځای بهېږي باره خپله مرغه هم ورسره شنه شي، واښه هم پیدا شي، خو دښته پیدا شوه، دلته مرغان باره پیدا شوه. بل وخت بنو جرهم یو قبیله ده، د دې خلکو قافله تېرېدله، هغوی پر دې علاقه مرغان ولیدله، باره دلته پخوا مرغه ګزاره نه شوه کولی، معلومداره یو ځای اوبه پیدا شوي، دا قافلې چې تلاش وکړي چې راغله چې دلته دا یو جونګړه ولاړه ده، باره خو دا ښځه شوه اخلاص وله خاشیره سره ټولې کړې کوډل شوله کوچنی هلک شو سره دلته ګزاره وه، هغه باره ورته راغله ویل دلته موږ ته نه کوئ ځای راکوئ، باره دوی ورته وویل په دغه شرط باندې چې دغه شی به زموږ ته نه قبضه کوئ، دا اوبه زموږ دي، تاسې به د دې اوسېږ د همسایګانو پر خبره دغه چې باره کوچنی کلی جوړ شو، اسماعیل علیه السلام د دې غټېدی چې غټېدی د دې په دغه کلي کې کوزده وکړه، دغه بنو جرهم د قبیلې څخه د عربو یو قبیله وه، د هغو څخه ښځه وغوښته، دلته دی ښه غړ سوی ګل د واده خاوند دی، کوروالا لري، ابراهیم علیه السلام خو امر شروع چې تللی هر څو کاله چې یې خدای دی ځوان دی، نو چې ځوان دی برابر په ښکار دی، په دا ښکار به ګزاره وه، یو د مثال په طور لکه په ساره کې خلک اوس هم ځي ښکار کوي، څوک روسي وړي څوک مرغان وړي، نو ابراهیم علیه السلام د حضرت سارې رضیالله تعالی عنها څخه اجازت وغوښتې، ویل که ستا اجازه یي زه به یې پلا ورسم، دا معلومات مې وکړم چې تاسو وخت چې هغه ځای په هغه دښته کې مې غورځولي چې مړه سوه ژوندي سوه څه راکار سو، هغې اجازه ول په دغه شرط ورکوم چې ورسې تا کېږه به نه، دغسې پوښتنه وکړه، هغه دا د بونو عقده دغسې ډېره یې سره ول تا کېږه به نه، د تا کېدو اجازه فقط پوښتنه یې وکړه، ادوم ښه دی. ابراهیم علیه السلام راغلی هغه ملکیت پر خپل موږ باندې چې راغلی کړي آباد دي، جونګړې جوړې دي، کورونه چې سره بس څه شینګیا د درخته مخته ولاړه ده، اوبه پیدا شوي دي، پوښتنه یې وکړه دلته اسماعیل نام یې ور دغه کور یا کور دروازې ته راغلی، کور ته سلام علیه د کوروالا ناسته وه، خاوند دې چېرې دی؟ یې ورته چې خاوند مې تللی دی په ښکار چې وتلی دی، کېدای شي رابسي، نو یو باره دې وکتلو چې ګزاره م څنګه دی؟ باره ګزاره م دغسې ښه ګزاره ده، د ښکار به څه ګزاره یې وږي تږي دغسې ژوند مه نیسي، خو شکر یې نه کوي اده باره ورته وویله چې خاوند دې راسي زما د طرفه به سلام ورته ووایه، ورته د کور چارچوب دې بدل که دغه چارچوب ښایسته چارچوب نه دی، د چارچوبه څخه نو د نبي خبره وه، پوهېدی چې زوی مې هم دغه ځینې کولی شي په خبره پوهېږي. اسماعیل علیه السلام چې د ښکار د خوا راغلی د خپل پلار بوی پر وموښتی دستې پوه شو چې ناولده څوک راغلی دي او زابرکته ذات راغلی، چې کور ته راغلي دستې یې پوښتنه وکړي مېلمه به نه یې راغلي، هغه ښځه خو نو دغسې ده لکه دا زموږ د وطن ښځې اوس فرض کړه د یو ملا و د یو بزرګ و د یو سیده څخه خورا بد کېږي،
کېږي ولې خو د دې عیاشي نه کېږي ولې دلته یې سپین ږیرو کوي راغلی دا د سپین ږیري تورې لا په اهانت باندې یاد کړي دلته راغلی ستا پوښتنه یې کوله باره چې تلئ سلامونه یې ویله باره د سرای چارچوب دی دلته د دروازې چارچوب دي دونه نه دی د کار باره دومره صحیح دي چارچوب نو ته یم ته پر ما طلاقه یې ته به خپل کور ته ولاړه شې بس دا چې کوم کور څه وشوې هغه کې وباسې ورباره دغه مطلب شو بیا نو دی خو ولاړې بیا بله ښځه په دغه کلي کې د وغوښتله بیا ډېر کلونه بعد ابراهیم علیه السلام بیا د خپلې کوروالا څخه د حضرت سارې رضی الله عنها څخه اجازه واخیسته ورځه بیا یې پلاله معلومات وکړم چې دوی څنګه شوي هغه چې بیا دی راتلی بیا دغه رقم اسماعیل علیه السلام بیا په ښکار وتلی چې دی رالي هغه کور یې پیدا کړي هغه چې سلام ووایه هغه کوروالا ورته راولاړ شو ډېر ادب و اکرام د ده یې وکړي والکور والخاوند چېرې دی هغې ورته خاوند په ښکار ایستلی بره ګزاره مو څه هغې خپل ډېر شکر ورته ادا کړي بره ډېره ښه ګزاره مو درسره خوشحاله په دغه ښکار مو ګزاره کړو مخکېږي ډېر ښه ژوند مو دی دلته د خاوند سره خوشحاله یم هغه ډېر ښه سړي ډېر صفتونه یې ورته وکړه او ده چې ورته راځه زه ستا ته یو شی درکړم چې دلې زموږ سره مطلق چا ته وایي ناره یې وکړه که موږ د چایو سطح چاته کوو ده چې هم د ډوډۍ یا د چای هغه د هغه وخت مطابق چې کوم اکرام و سطحې ورته وکړي ده خو بیا اجازه نه درلوده حضرت ساري ورته تا کېږه به نه د هغسې پوښتنه بیا کوي باره دې وکړل چې را تا کېږه نه د هغه وخت مطابق که بره وایي شیدې وو او لږوکې غوښې چې د ښکار پرتې وي شیدې هم په دغه وخت کې د دې کار لامل ویشي وه غنامېږي وښان دغه شیدې ورله ورکړه دغه اکرام وکړي د هغه اس څه نه دي راته اسوي حضرت ووښه څخه ابراهیم علیه السلام هغه د ده سپرلي چې ووښي اس راته نسو نو کتاب راوړي تفسیر وایي که چیرې د غنمو ډوډۍ دې ورکړې وای د مکې غنمو به تمام نه درلودلی د مکې غنمو به تمام نه درلودلی مګر چې شیدې یې ورکړې په دغه وخت کې به دا شیدې درته عایم شوې د الله پاک دا برکت په کښې کې واچوه لکه اوس په کتابونو کې رواج دی ولله الدر المصنف هغه در شیدو ته ویل کېدله د دې خیر کثیر کړه په دا شیدو کې ولیدل شیدې په کښې کې ډېرې شول نو اشد یې دون اکرام وکړي باره نو چې راته کېږي نه باره یو ډبر ورته راواخله درته دغه ډبره دغه مقام ابراهیم دی چې ما دا کیسه در دغه پورې راواخله دغه ډبره باره په یو بغل رسته بغل ورته کښېښوه باره ته خو سفرو وهلی پخواني سفرو کې انسان خورا خولې به په کښې کې راغلې باره بیا دا بدن خورا سره خرز شو سر به دې در پرېولم نو ده سر ورته راکوږ کړي پر ډبره باندې پښه کښېښول دې سر ور پرېوړي دا بغل بله پلا ډبره ورسره واخیسته پر بل بغل یې ورته کښېښول بیا د سر راکوږ کړي دا سر دا خوا یې ور پرېوله باره نو دې رخصت شول خاوند پدر علیه السلام ورته وایه او ورته وایه ورته دغه ښه چارچوب دی تکیه کړه چې دغه دې د لاسه ونیسي دی چې بیا د ښکاره څخه راغلی هغه د خپل آثار هغه هر بزرګ چې هدایت ته ورسي آثار دی په یو ذات لري موږ داسې خو نو موږ یو عام خلک نه په پوهېږي خواص خلک په هغه آثارو لا پوهېږي خواص خلک دا رقم دي ته په جمابید کې زه یو بله خبره درته وکړم یو شیخ مبارک و زما د پلار شناخته و اوس نو وفات شوی خدای دې وبخښي ډېر عابد سړی و د یو اجملا جانان اخوند صاحب یو بزرګ تېر شوی د هغه مورد و نو زما پلار ته یې کیسه کوله ول موږ یو خوا ته تلو باره سګواني پر اخوا سوې وه خپل د شیخ کیسه ده کول ول پر دغه علاقه دغسې بد بوی و ول باره چې موږ ورغلو ول زما شیخ ما ته ول باره دې نجسانو د هوا څونه مرداره کړې ده څونه یې خراب کړې داسې نه و چې جیپه پرته وه دا ګناه پر دې ځای سوې وه دا ګناه خپل هم ځان ته بد بوی لري موږ نه په پوهېږو لکه د مثال په طور دغه طاعات چې خوشبویي لري د هغه د طاعات خوشبویي چې ده هم دغه رقم ده چې هر څوک نه په پوهېږي هغه د طاعات په خوشبویي و په خوند باندې هغه اهل الله خلک په پوهېږي او دغه رقم هم ده چې په حدیث کې راځي وایي څوک چې مثلا هغه ایمان هغه عمل صالح وکړي باره به یې حلاوت ایمان پیدا کړي حلاوت شیریني په دا شیریني دی خپله درک کولی چې ګناه به دغه رقم نجس بوی لري نو ده دا خپل شیخ کیسه کوله باره په داشت کې تلو پر دا ځای دا ګناهکارانو څه رقم د هوا متعافي نه کړې ده څه رقم بدبویې جوړ کړې ده د ده په برکت هغه بدبویي احساس ما وکړي چې پوښتنه مو وکړه پر هغه ځای سګواني سوې وه که نور نه مرداري پرته وه نه بل شي فقط سګواني پسې وه نو ما ول دا خلک په ښو اثارو هم پوهېږي اهل الله خلک په بدو اثارو هم دی چې راغی د خپل پلار اثر تصویر معلوم سو باره یو دلته یو بزرګ شیخ راغلی دی باره یو څوک راغلی میلمه داسې هغې ورته داسې یو مبارک سپین ږیری یو ښایسته منور سړی راغلی و د دې صفات یې پر ښه الفاظ دا د ده پلار ورته یاد کړي نو دوی پوه سو باره یو دغه زما پلار نو څه درته وویل وصیت مسیت ول وصیت یې دا وکړي باره دا د سرای چارچوب یې ښه چارچوب دی دی و پلار پر لپه یادله ښه نو څه پوه شو چې چارچوب یې غټ د سرای دروازه یاد ول دا چارچوب ښه چارچوب دی چې ایسته یې نه کړي ورته دغه راته کیا کړه اده ول سیدي ده حمد ووایه چې مانا دغه ډېره ښه ده د پلار مشوره مې هم په دې کې راشریکه شوه نو دلته دوی وه بیا ابراهیم علیه السلام ولاړې دریم ځل چې راتلی نو اجازه د ښځې څخه اخیستې وه دی چې اوله پلار له راتلی حضرت حجره هلاک سوی و فوت سوی و د دنیا څخه رحلت کړي دا خبره زما وینې مخکې تر تېر شو هغه اوله پلار چې له راتلی حجره رضی الله تعالی عنها چې د اسماعیل علیه السلام مور هغه وفات سوی ده واده کړی و کور یې درلودی
درېیم ځل چې راغی د دغه زمزم په شاوخوا باندې غټه درخته وه، لو غټه شنه درخته ولاړ تر دغه درخت دی لاندې ناست و، د غشي یې جوړول. هغه چې د لرګي څه جوړېږي په سر کې هلته بله د اوسپنې تېره څوکه ور واچي، بیا نو په هغه جلدۍ کې استعمالي بار مشکات وکړي. د غشي ټولله چې هغه راغلی تشریف یې راوړی، هغوی ورول خپل پلار اکرام چې هغه مناسب دي د اسلام د طریقې مطابق هغسې اکرام یې وکړي. دلته وباره نو ده ورته ویله چې زه خو الله پاک په یو شي امر کړی یم که چېرې زما اعانت وکړې ته به زما کومک وکړې به نه وکړې. ناول بابکه چې تا ته الله پاک یو امر کړی څه به ستا اعانت څنګه نه کوم، کوم کار دی چې دغه کعبه ول سره ودانه کړم. هغه چې هغه د کعبې بنا الله پاک بیا ورته وښول چې تادا یې پر دغه ځای باندې هغه ځای د سره وکیني، بر هغه ډبرو چې پخوا ملایکو یې ډېر په تاریخ کې پخوا بنا یې شو هغه تادا یې لڅ کړي، بارونو دغه ډبره د یو ځای چې تادا یې داسې پر راګرځه چې لوړه شوله باره خو نه ور رسېدله. اسماعیل علیه السلام ډبرې ورته نه چلول، ابراهیم علیه السلام یې بنا وجوړولی دا کعبه، چې نه رسېده باره دغه ډبره چې هغه د ده سر پرېوله سوي چې هغه آثار د قدمو یې پکښې کې وه هغه یې راواخیسته، په هغه ډبره کې دی ودرېدی. هغه ډبره خپله چې څونه قدر به د زړه غوښتل ونه ورسره لوړېدله، چې څونه قدر به زړه غوښتل ونه ښکته کېدله، خپله یې د ځینې کارو په سره کعبه شریفه بیخي جګه ده، بیخي ډېره جګه ده. عکس ته پسې مه ګورئ، که درته ووایم چې خامخا لکه دغه د برق کمبیچ وي که د دغه جګ ایلوي داسې ما دا غټه ده بریا د دیوال د چېرته ښه نه معلومي دغونه قدر جګه ده. نو تر دغه وخته پورې په دغه ډبره کې به دی ولاړ. دغه اتومات لفت پورتګرۍ موټر شته کېدی هم د به ډبره ورشه ډبره خپله پورته کېدل. نو یو د حجر اسود ډبره، بله دغه ډبره کتابونه وایي دا دواړه د جنت د یاقوتو څخه دواړه یاقوت وه، مګر خو د ابراهیم علیه السلام د مخه مشرکانو هم دا مسه کول، مشرکان دا آباد د هغو مشرکانو د نحوست په خاطر باندې دا توره سوله، که دغه د مشرکانو لاس نه وی وهلی وایي ګرده دنیا به د دوی پر وړا باندې ځلېدلی، د جنت څخه دغه دوې ډبرې راغلې وه دغه بله هغه. نو دلته آیت کریمه ته بېرته راغله چې الله وایي ما د بیت الله شریف په مثابه و ځای د رجوع د خلکو چې خلک ورته راځي دغه مې وګرځوه دا یې فضیلت، و امنا دا مې ښار و ځای د امن وګرځوه دا یې دوهم فضیلت، او دا امر مې وکړي چې واتخذو من مقام ابراهیم مصلا، تاسې نیسئ د مقامه څخه د هغه ځای څخه د ابراهیم علیه السلام مقام ځای ته د درېدو ویل کېږي چې هغه ځای د درېدو د ابراهیم علیه السلام چې د هغه څه تاسې ونیسئ مصلا ځای د لمانځه هغه مصلا جوړه. مصلا پر دوه رقمه جوړېږي، یا پر دغه ډبره چې خپلې موږ کې داسې په مځکه کې کډۍ وکاږې کښېږدي په هغه وختو کې پخوا دغه رقم دغه بیا پښې کښېښولې او نور نو سجده خبره په دغه حرم کې اخواته کول. د کعبې شریف چې دا دروازه ده بلا تشبیه داسې ته اوس کعبه فرض کړه مثلا داسې دروازه ده داسې دې خواته مقام ابراهیم جوړ کړه، اوس خو نو دې اول ته یې ښیي دلته پر دغه ودرېده سجده یې په مځکه کېږي چې پر ودرېده خو هم دا مصلا سوته نه سوله په خبره زما پرې اوس پوهېږئ چې پښې په دغه مقام ابراهیم کې پرتې وي دا نه منه چې سجده به خامخا پر ده کې شما دا دغه قدر ډبره ده چې پخوا د دغه غټه سوې رجده یو هم دونه نه وه چې سجده پر دغه ځای باندې کېدل، سجده یې هغه د حرم پر مځکه کې ورکېږي د مځکې سره کتې په مځکه کې کډۍ، مګر اوس هم دوی لوړه یې شه دغونه قدر لوړ ده، اوس نه څوک پر درېدلی شي نه سر نږدې کولی شي په هنداره کې ټینګه نیولې ده هغه هم په دغه کې نه یې لکوي. دوه درې نفره سره د سمجان ورته ولاړ دي عرب ارګ شرک 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 الله واحد به دغه نارېږي خلک ځینې پرې وایي پرېږدي نه. نو چې پنځوس ساعه پکښې پکې بابا زه نه مشرک یم نه سجده ورته کوم ما زه ګورم دغه رقم دوی نو برای اخر ستړي سي برای منظمه نو کې به در ورته راتلی شي دا دونه ګرده خلک په نظر مشرکان ولیدل چې خو دې کې علما راځي ښه خلک د عوام خلک شرک نه کوي خو ګوري خو د ابراهیم علیه الصلات وسلام نبي دی زموږ پر ایمان دی فقط راځي د قدمو آثار ګوري دی چې دغه ته مو ورته د شرک نارې در باندې ویلو اباره به نو دی ستړی شي ګوته به داس الله واحد الله واحد ما هو سوى ما شاء الله الله واحد نارې وانه مشکل شک وکړو چې الله واحد نه دی خلک دوی نه ورلکېدی چې یې تاسو سجده کوي نعوذ بالله یا د خدای په سترګې ورته ګوري مګر هغه خلک نه دي فقط مازوینې زیارت یې کوي اوس نو کې آفات ده الله په دغه امر وکړي چې تاسې مقام ابراهیم مصلا جوړ کړي د مصلا ما تر دا یو دا چې پر هغه پښې کښېږدي سجده ولې خواته کې دا په خوا کې ده اوس خو نشي کېدلی مګر هغه ځای چې ورنږدې دي هغه ته هم اوس مقام ابراهیم ویل کېږي چې هلته ورته دی هلته پر دغه ځای باندې سړی لمونځ کې مثال یا بل مثال مسله چې زده کړي هغه دا دی د کعبې شریفې شاوخوا چې مسجد حرم دی دا خو نو پخوا دغونه غټ نه و لکه دا اوس چې اوس خو یې په لږ کوم مخلوق ځای وي خو چې نور مځکه په ګډه یې حکم د حرم د مسجد اخلي چې په ګډه یې پراخېږي حکم یې هغه حکم دی مسجد نبوي د نبي علیه السلام په زمانه کې خورا کوچنی مسجد و اوس چې ورسې په کروړو مخلوق ځای وي دا نوره مځکه چې په ګډه کړې ده ټوله د مسجد نبوي حکم اوس لري نو دغه د مقام ابراهیم ځکه چې کوم دی پر کوم ځای پروت دی کومه منطقه چې ورنږدې ده هغه هم اوس د مقام ابراهیم حکم لري پر هغه ځای باندې امام اوس هم هلته درېږي چې دوی ته لمونځ ورکوي په هغه ډبرې ته نږدې درېږي پر دغه ځای بس ګرد عمر امامت پر دغه ځای باندې کول کېږي مګر یو شی ته بیا الله پاک چې څه نصیب وکړي چې هلته ولاړ سي دلته خلکو ته مزاحمت مه جوړوئ ته
ترکانو کې ناپوهان څه ترکان خلک هم دغه رقم دي دغه زموږ افغانان هم ګایګای دغه رقم دي نو عباره لاسونه سره ورکړي یو دایره یې جوړه کړي دلته یو ښځه یا مثلا نر دلته پر لمانځه درولو یې سنت پر ځای کړي اوه شو ته طواف چې وشي 2 رکعته واجب نفل بیا 2 رکعته واجب لمونځ هم کول کېږي هغه خو نو دا که خلک نه وي دلته پر دغه ځای چې وکړي ښه ثواب لري چې په ټوله حرم کې هر ځای وکړي خو هغونه ته دا ثواب دی ما هغه نه څو چې مقام ابراهیم په ځای کې نه وسوه دا خو نو یو مستحب کار دی دوی د دغه مستحب کار دپاره ټوله طواف ته یې ډم راچولی یو ولاړې غرغړې وایي حج صلات حج صلات دغه نارې وسله حج صلات ښه د پر منځه یې درولي نور بیا دایره جوړه کړي نو ته اوس آفات څخه یو لک خلک رایلکه چې طواف دلته دا دایره ولاړ نو دا لمونځ په څېره کوي هغه چې دا څپه راشي دا د دوی دایره چې لاسونه سور کړي دا مو ووایي هغه ښځه مو ګزاره کړي خو دا د شادۍ لمونځ چې بیا راوغورځېږي بیا درته راودرېږي دا لمونځ په دغه ځای باندې کېږي دا ضروري نه دی چې خامخا به درته کول کېږي خو دغه امر چې علی فخو کې چې واتخذو من مقام ابراهیم مصلی دغه امر چې دوی هم د دې دپاره د وجوب دپاره چې خامخا به پر دغه ځای کول کېږي معنا دا استحبابي امر دی دغه یې ښه ځای دی افضل ځای دی که د دې څه ماسې په برنډه کې وسي په اجرخانه کې وسي د حرم په بل ځای کې وسي هم جایز دی پروا نه لري نو الله وایي دا یې بل فضیلت شمال واتخذو تاسې ونسئ من مقام ابراهیم د مقام ابراهیم څخه مصلی د لمانځه ځای دا یې بل وعاهدنا الی ابراهیم و اسماعیل الله وایي بل وعاهدنا موږ وصیت وکړي موږ امر وکړي الی ابراهیم و ابراهیم علیه الصلاة وسلام ته حکم ورلره وکړي و اسماعیل دغه رقم اسماعیل علیه الصلاة وسلام د چې زوی دی ان د دې خبرې امر مو ورلره وکړي طهرا چې تاسې دواړه پاکه کړي بیت یې بیت زما دغه بیت الله شریفه د چا دپاره یې پاکه کړي للطائفین دپاره د طایفانو چې د بیابانه څخه راځي د دې ځایه څه ورروانې طواف کوي د هغو دپاره دا ځای پاک سوتره ولري والعاکفین دپاره د عاکفانو د باشندګانو چې د هلته ګرد عمر عکوف لري درنګ لري چې د هلته اوسېږي د مکې په شاوخوا کې ګوډوبا چې هلته کورونه د هلته دي والرکع السجود والرکع دپاره د رکوع کوونکو السجود دپاره د سجدو کوونکو رکع او سجود دا د ساجد و د راکع جمع د معنا د رکوع کوونکو د سجده کوونکو لپاره چې لمونځ ګزاران دي نو طائفین چې د بیابانه راځي عاکفین چې د هلته باشندګان ګرد عمر اوسي لمونځ کوونکي د دغو درو ډلو لپاره زما بیته پاکه کړي د چا چې پاکه کړي بیته چې پاکه کړي څه معنا دغه نجاسات ظاهري د مثال په طور د بولو د نجاست د وینو د دغو ټولو شیانو څخه پاک وي پخوا به د مشرکانو دا رواج دوی چې به یو شي حلال کې باید بیا هغه وینې راوړلې د کعبې پر دیوالو پر دوه هلکه یې پاشلې مطلب چې دا باید ثواب نه لري دا وینې دلته پاشلې نو د دغه نجاساتو څخه یې پاکه کړي بل بوتان دي د دې شاوخوا درولي وه نو شرک پخپله یو نجاست دی چې الله وایي د بوتانو څخه یې پاک کړي چې کوم څوک طواف کوي طواف یې خاص په بیت الله باندې راشي څوک دلته عکوف کوي لمونځ کوي لمونځ یې یوازې د بیت الله طرف ته راسي داسې نه وي چې بیت ام مخلره راسي نو الله وایي دا مې بل امر وکړي ابراهیم و اسماعیل ته چې ما دا بیته د چا دپاره پاکه کړي د طائفینو و عاکفینو او د رکوع کوونکو د سجدو کوونکو دپاره یې پاکه کړي نو دا بل فضیلت د بیت الله راغلی که نه راغلی د خدای نازنین پیغمبر چې څوک دی چې ابراهیم او د هغه اسماعیل دا امر سول پاکې په پاکۍ امر لره کړی دی بیت الله دونه افضله ده چې انبیا د دې په خدمت کې وګمارل چې الله وایي ما دا پاکه وساتي د دې خلکو دپاره نو دغسې افضله بنا به ولې د دې وړاندې چې سړی قبله ځینې جوړه کړي خو دلته اوس که داسې پاک وي ګوره الله وایي مطلوبه مې وګرځول ګرده خلک مې رامل کړي چې ورته راځئ د امن ځای مې وګرځاوه او هغه مقام ابراهیم چې په دې کې پروت دی هغه مې ځای د مصلا وګرځوه ما لمونځ دلته کوي دلته ډېر ثواب لري او بل مې دا امر وکړي ابراهیم و اسماعیل علیه السلام ته چې ورسې پاکه یې کړي هم یې د نجاساتو پاک کړي هم یې د بوتانو څخه پاکه کړي د چا لپاره طائفین هغه کسان چې بیباني خلک راځي عاکفین د عکوف په څه دی عکوف درنګ ته وایي لکه دا معتکف ته ولې معتکف وایي خو دی هم په مسجد کې درنګ لري بودوباش لري کور ته باره نه ځي د دې اعتکاف کوي دی دلته اوسېږي په دې کې نو عاکفین هغه باشندګان چې دلته اوسېږي والرکع السجود او د رکوع کوونکو د سجده کوونکو لپاره یوه خبره په طالبانو په کې شامل لري د رکوع او د سجود تر منځ یوه عاکفه نه ور واچوه هغه وایي د څه دپاره وایي دوی په زمانه او په دغه کولو په فعل په دواړو کې ډېر سره ملاصق دي د رکوع پسې د څه سجده ده او په یوه لمانځه کې په یوه رکعت کې سره کول کېږي نو لکه سره یو شی په دغه حد عاطف نه دي ور الرکع السجود چې رکوع کوونکو سجده کوونکو لپاره یې پاکه کړي دغه نه فضیلت الله پاک په دې بیتې بیان کړي بل فضیلت یې پسې بیانوي د دغې بیتې د دې بنا چې په دغه باره مواد دي چې هر څوک په خپل زړه کې قانع شي چې باید قبله ځینې جوړه شي د یهودانو هغه توهم به رفع شي چې بیت المقدس کې ولې پرېږدو دې خوا ته دې مخ راوړي الله خو دغونه فضیلتونه پکښې هغه دا وإذ او هغه وخت په یاد کړئ پیغمبره قال چې وویل ابراهیم علیه الصلاة وسلام وویل دعا یې کوله ویل رب اجعل هذا بلدا آمنا ربي ازما رب اجعل وګرځویه هذا دغه
دا کعبې ښار دا کې لاس دا وګرځئ بلدن یو ښار یې وګرځئ امین زه امن ښار یې وګرځئ دم دعا وکړه ګورې بل دا دی کعبې شریف ته د خدای پاک د نبي دعا سوی چې ابراهیم علیه السلام بیا الله وایي دغه در په یاد کړي چې ابراهیم ای زما ربه دا کعبه چې ده دا ښار د امن وګرځئ دا یو داسې ښار چې د امن چې هر څوک پکښې کې داسې زړه یې اطمینان لري دا چې کوم څوک ورسي بیا په دې پوهېږي د سړي په زړه کې دا اطمینان چې زه د ګرد مردني یم د ګرد مرد لپاره باشنده یم داسې دا زړه اطمینان او سکون لري هېڅ دا په زړه کې نه ورګرځي چې یا وطن ته تللی وای یا بل ته تللی وای داسې کسان به خود کسان موږ لرو چې د هغه په زړه به نو هر رقم چې دي هغه زړه یې نو بله بیا الله پاک ته معلوم دی چې دی د هغه رقم لکه په سکروټه چې ګرځي چې ایس خدای خپل کور ته رسولی ایس خدای خپل کور ته رسولی زما خپل طبیعت داسې دی چې منه ما چې خدای سره د کور ته نه بیولی چې ګرده مرده بیا دغه رقم چې ته ځای ښه خوند ورکړي امن پکښې شته سکون پکښې شته د سړي زړه دا رقم یې عین لکه ته چې زه په دا رقم اطمینان لري ولې خو دا دعا سوې ده چې الله پاکه دا بلد امین وګرځئ دا که د امن دعا کړې ده بل ورزق او په رزق ورکړې اهله و اهل ته د دغه ښار من الثمرات د میوو څخه رزق ولروه د اهل د دې ښار چې دي و دې ته په رزق ورکړي شي من الثمرات د میوو څخه دې ته نو اوس د اهل خو عام شو په کعبه کې خو مشرک هم اوسېدي مؤمن هم اوسېدي دعا وسوله او ابراهیم علیه السلام الله پاک پلا د کافرانو په باره کې د دعا سمانه کې هغه کوم ځای دی خو هغه بل آیات چې مخکې تېر سوی هغه 140 آیات یې غالبا چې ورته وګورئ هغه چې لا ینال عهد الظالمین په هغه ځای کې نو هم د دعا کړې وه چې الله پاک ویل اني جاعلک للناس اماما زه تا امام ګرځوم د خلکو لپاره ده څنګه دعا وکړه ابراهیم علیه السلام قال ومن ذریتي دول زما اولاده کې هم نبوت راوله الله څنګه ورته قال لا ینال عهد الظالمین الله رد کې برابر ظالمانو چې نور کوم ستا په اولاده کې به ظالمان هم راشي معنا چې هغه دین نه کوي زما خبرې ته متوجه یاست نو د ظالمانو په باره کې الله پاک دعا نه کړه قبوله چې نه کړه قبوله نو اوس ابراهیم علیه السلام څونه ادب کوي د الله سره چې اول ته یې پلار تنبیه راکړه چې د ظالم په باره کې نه قبلېږي نو دلته چې اهل ته دعا وکړه دستې دا خبر ورسره ملګری کړه باره یې ول داسې وایي چې من آمن منهم یا لا هغه مؤمنان در یادوم هغه نور ظالمان نه یادوم چې بله پلار راته چې ظالمانو کې نو ګور دا خبره دسمې ته ورسره جوړه کړه په آیت کې پوهېږم چې ورزق په رزق ورکړه اهله و اهل ته د دې ښار من الثمرات د میوو څخه دوی ته رزق ورکړه باران نو ګرد اهل ته بلا نسبه که نسبه دستي ادب ورسره وفرمایل من هغه چا ته آمنه چې هغه ایمان راوړي منهم د دې اهله څخه پر چا ایمان ولري بالله پر خدای والیوم الاخر په ورځ باندې د آخرت چې ایمان لري ګرد اهل یې نه یادوم هغه نه هغه چې مؤمن یې د هغه په باره کې مې یا الله دعا قبوله کړې چې ودي ورته ډېرې میوې ورکړې او دعا یې الله پاک قبوله کړله په تفاسیرو کې راځي قصه د هغه نو د ایمان وړ نه ده چې خامخا به سړی ایمان پر راوړي کېدای شي صادقه دی کېدای شي نه دی صادقه هغه دا دی چې الله پاک د ده د دعا په پیل کې د طائف شریف مځکه داسې یو تقریبا یو 6 کیلومتر 7 کیلومتر د کعبې شریف څخه د باندې یو طائف ډېره اباته علاقه ده لکه موږ چې په خپل وطن کې نو بار موږ ارغنداو دا حرکت یا لکه د دې ځای خلک وایي نو غنه دغه د طائف مځکه وایي اصلي په شام کې وه وایي الله پاک جبریل امین ته امر وکړي باره دی ورېږده دا مځکه کې دغسې دا کاټ کړه جبریل امین سربسته راوکړه راوسته پر کعبه شریف باندې 7 واره وګرځول باره یې دغه د طائف مځکه د کعبې و اخواته هلته اخواته نصب کړه معلوم چې تقریبا 6 میله اخواته د چا څخه ده د کعبې شریف څخه دغن اخواته ده نو دغه د طائف شریف میوې سبزیجات دغه د تمام وطن یو لر راځي ځینې تفاسیر دغه رقم وایي چې دا اصلي هغه د شام چې ډېر آباد دی د هغه منطقې څخه یې راوړه دغه طائف یې ځینې جوړ کړي چې اوس اکثر افغانان آباد دا به افغانیو په دغه شیان باندې دوی باندې پوهېږي دا کار هلته کوي او نور تفاسیر وایي چې یا چې الله پاک یې خاص قبول کړي خپله د حرم ځکه خو د دې دون اوبه ویره ونه نه وه دا رقم یې کړله چې سارو کال په دې کې انګور سته سارو کال په دې کې خټکۍ سته سارو کال په دې کې سیب سته د دنیا د خوا څخه راونه راچلېږي ولې خو د ابراهیم علیه السلام دعا ده د ابراهیم علیه السلام دعا ایو طالب ټوکه کول په مازدا کې سپور د کاسیر ور کې چالت هغه د سبزي ځای دی چې پر راځي والله ته ابراهیم علیه السلام دعا ورته کړې ده د قانون کې دا شیان ډېر وډلې وه بره دا څومره بېړه پکښې سره کړي خو د ابراهیم علیه السلام دعا ورته سیګدار کړې خو ابراهیم علیه السلام به کعبې ته دعا کړې ده چې واسه سر کال د سبزیجات نه خلاصېږي نه میوهجات خلاصېږي دغه دعا الله ورته وکړه مګر و څوک یې ځینې ویستې کافر ویل چې من آمن منهم الله دغه در یادو ما دا ادب دی ولې خو اوس یې پله الله تنبیه وکړه چې د ظالم دپاره ستا دعا نه قبلېږي الله جواب ورله وکړي داسې قال الله ورته وویل ابراهیم علیه السلام ته باره ویل ومن کفر فامتعه قلیلا الله داسې ورته عبارت ما چې هغه ستا دعا د ظالم په باره کې نه قبلول هغه خو تا د نبوت دعا وکړه چې ما ورته تا ایمان کوم نبي کوم چې تا ما په اولاده کې هم نبیان راوله نو ستا په اولاده کې خو ظالمان هم ما هغه ظالمان نه یو د نس دعا ده چې خدایه نس یې ور اباد کړه
الله وایي د نس په باره کې کافر و مسلمان پر ما فرق نه لري، د کافر غم مرابطون دواړه پکښې کې شامل دي. الله ګوره دلته دا خبر کې قال الله ورته وویله ومن هغه څوک کفر چې کافر وي نه خدای مني نه رسول مني فأمتعو الله ویل زه ګټه رسوم هو دته قلیلا لږ یو لږ موده دته هم الله ورکوم دده لږ موده یې نه دغه د ده ژوند دی چې پر دې مځکه ګرځي. دلته یې مه استثنا کوه کافر مسلمان فرق نه لري که باران راوسي پر دواړو به اوري که مېوې کعبې ته راغلې دواړه به خوري به کافر خوري به مسلمان خوري. ثم اغتره الله ویل کافر چې دی چې د هغې د بې نصیبه کوم هغه یې د آخرت د ګټې بې نصیبه کوم. ثم بیا به نو اغتره الله ویل زه مجبوره کوم هو دی مجبوره نو دغه دی چې سړی یو څوک ونیسي راکشه یې برکه د ده زړه غواړي که نه غواړي په کشه په زغلولو یې پوه او تر زه به مجبوره کړم هو دغه کافر الى عذاب النار و عذاب ته د دوزخ به زه مجبوره کړم او دا دوزخ نه څنګه ځای دی وبئس او بد المصیر ځای د رجوع څوک هغه مقصود ځان نه محذوف دی چې معنا هي دغه اور یا النار دغه اور وبئس بد المصیر ځای د رجوع څوک دغه اور دا دوزخ چې الله پاک یې دی ولما دغه عذاب نه کدای زما په خبر کې اوس پوه سوي یاست ابراهیم علیه السلام یې د رزق خواست هم وکړي چې د کعبې ټول اهل چې دي په دې ښار کې دا ټول آباد کړي مېوې ورله راواخلي مګر ودستې باره ویل الله پاک مؤمنان در یادول الله ورته ویل چې دا دعا خو د نبوت په باره کې نه ده دا خو د خېټ په باره کې ده د رزق په باره کې ده چې معنا د انسانانو خېټ و نس آباد شي په دې باره کې الله کافر ما آباد کوه پروا نه لري دا دعا دې په ټول اولادان باندې ده البته چې دا کعبه کې آباد دي نه دي ومن کفر فأمتعه څوک چې کافر سوی دی فأمتعه زه ګټه رسوم تمتع ګټې اخیستلو ته ویل کېږي فأمتعه الله ور زه ګټه ورکوم هو هغه ته تر اباده پورې ورکوم قلیلا لږ ګټه ورکوم لږه دغه دی چې دی ژوندی د دې به دی په کعبه کې دغه رقم آباد دی لکه مؤمن مګر تر پایه پورې یا ثم بیا چې ژوند یې خلاص و اغتر زه مجبوره کوم هو دی و چاته الى عذاب النار آخرت کې باره نو بیا دته نعمتونه نشته بیا به عذاب النار ته ځي معنا د دوزخ و عذاب ته به دی ورلېږي او الله ویل د دوزخ نو ښه ځای هغه یې بیا کړي چې وبئس المصیر وبئس بد دی المصیر ځای د رجوع دغه دوزخ. نو تر دغه ځایه پورې کومه خبره اوس موږ زده کړه فقط تاسیس چېرته د فضیلت د کعبې دغونه فضیلتونه الله پاک بیان کړي. پرون په سبق کې موږ کومه خبره زده کړې فضیلت د ابراهیم علیه السلام چې دا دغسې نبي دی نو چې دغسې نبي او دغسې کعبه جوړه کړي چې دغه اوس موږ وویله د بل سبا څخه به نو به د خیره دا خبره ورشروع سي نو چې دغه نبي او دغسې کعبه او محمد علیه السلام او د امت د دې نبي سره خورا درنې باطني ټینګې اړیکې لري نو باید مخ کومې خواته وګرځي بیت المقدس ته که دغه کعبې و دغه کعبې ته چې د دغونه فضیلتو خاونده ده او دغسې افضل نبي جوړه کړې ده او د هغه افضل نبي سره ستاسې دغسې قوي اړیکې دي نو څه بیت المقدس ته منظور کوي خو دغه کعبه ده دا خواته مخ وګرځه نو باره به هغه د یهودو سوال دی شو څه وخېږي په خپل عقل کې به د هر چا سر په خلاص چې واقعي د حکمت تقاضا هم دغه ده چې کعبې ته لمونځ وسي خبره خصوص په یاد ده چې هدف دغه دی چې د یهود هغه دعوه باندې چې هغه مسلمانان په شک شبهو کې اچي چې دا پیغمبر ویل دې خواته لمونځ کړي په خوا یې هغه خواته کوسئ دې خواته کړي دا ګرده مضمون د دغه لپاره را روان دی وخت ور روان دی.